کاردار سفارت اتحادیه اروپا در حال تاکید به این کرده که در امور داخلی افغانستان مداخله نمیکنه که قرار است فردا یک هیئت امارت اسلامی هم بره و اونجا در اروپا با مسئولین اتحادیه اروپا رایزنی های داشته باشه. یک بخش کلانش بخش مهاجرین است، اما مهم است که یک هیئت امارت اسلامی قرار است بره به اروپا. در مورد رابطه امارت اسلامی با اتحادیه اروپا بیشتر بحث میکنیم با مهمان برنامه حمدالله همدرد، آگاه مسائل سیاسی که در برنامه با ما وصل هستند. آقای همدرد سلام به شما، بسیار خوش آمدین به برنامه. فکر میکنید چقدر مهم است که اتحادیه اروپا پس از سالها میپذیره که دیگه در امور داخلی افغانستان مداخله نمیکنه؟ سلامونه تاسو ته او ستاسو ټولو درنو لیدونکو ته او ګرانو هیوادوالو ته چې د نړۍ په هر ځای کې اوسېږي. په دې کې شک نشته چې اروپا تل په افغانستان کې لیوالتیا لري، لیوالتیا یې درلودله او په راتلونکي کې به هم لیوالتیا ولري، ځکه افغانستان هغه هیواد ده چې نه یې څوک یوازې پرېښودلی سي او نه ډېر زیات ځان پکې داخلولی سي د ځینو شرایطو پر اساس باندې. ولې نړۍ مجبوره ده چې له افغانستان سره اړیکې وپالي او افغانستان مجبور ده چې له نړۍ سره اړیکې وپالي، ځکه افغانستان یو هیواد ده، یو نظام لري، نو دوی مجبور دي چې اړیکې سره وپالي. ولې دا چې اروپا وایي چې موږ په افغانستان کې د افغانستان په چارو کې دخالت نه کوو، دا یوازې هغه خبره ده چې دوی نړۍ ته وایي چې یعنې موږ د اوسني حاکمان یعنی طالبان په رسمیت نه پیژنو، ولې کوښښ کوو چې تخنیکي تعامل ورسره ولرو او دا تخنیکي تعامل هم دوی تر ډیره پورې د خپلو ګټو په خاطر کوي. موږ تاسې ولیدل چې تیرو څو ورځو کې حتی څو میاشتو کې په اروپا کې کومه خبره چې ډیره مطرح کیږي چې اروپا غواړي له طالبانو سره په یوه ټیټه کچه حد اقل یو تعامل ولري، هغه د هغو افغانانو په خاطر ده چې هغه په اروپا کې اوسیږي یا یې جرمونه کړي دي یا د هغوی دوسیې رد سوي دي، او اروپا غواړي چې دوی په مسؤلانه ډول سره دغه افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي. نو د دې ډیپورټ کولو لپاره دوی مجبوره دي چې طالبانو سره یعنی اوسنیو حاکمانو سره یو ډول تعامل ولري او دغه تعامل د اروپا یوه اړتیا ده، ځکه که په غیر مسؤلانه ډول سره اروپا دغه مهاجرین یا افغان مهاجرین ډیپورټ کړي، نو دوی په نړیوالو قوانینو کې تر سوال لاندې راځي او د نړیوالو قوانینو پر اساس باندې دوی ملامته ګڼل کیږي. دوی په عین ډول په عین حال کې غواړي چې نړۍ ته ملامته نسی، د قانون مطابق عمل تر سره کړي او نړۍ ته دا وښیي چې دا د موږ په یوه ټیټه کچه باندې له طالبانو سره یو تخنیکي تعامل درلوده، په همدې اساس باندې دا خلک د افغانستان اوسني مسؤلین دي، موږ ورته دا ډیپورټ شوي کسان وسپارل. بله دا چې د اروپا سره د افغانستان اړیکې ډېرې مهمې دي. اجازه راکوئ یوه لنډه دمه به واخلو، بیرته راګرځو، بیا تاسو کیدای شي خپلې خبرې بشپړې کړئ. د خپرونې پاتې برخه وروسته له لنډې دمې. د خبرونې پاتې برخه همدرد صاحب، تاسو ویل چې اروپایي ټولنه غواړي په ټیټه کچه له اسلامي امارت سره تعامل وکړي، ولې هر څنګه چې دا غواړي چې تعامل وکړي او دا یو مثبت ټکی کیدلی سي؟ په دې کې هیڅ شک نشته، دا هغه وخت مثبت ټکی کیدلی سي که طالبان وتوانیږي یعنی اوسني حاکمان وتوانیږي د اروپا سره د همدغه ټیټې کچې اړیکو څخه اعظمي ګټه واخلي، او دا اعظمي ګټه دوی هغه وخت اخیستلی سي چې دوی اغیزمنه او ډیره پیاوړې ډیپلوماسي له اروپا سره ولوبوي، ځکه اروپا د جمهوریت په وخت کې هم دا وعده کړې وه چې دوی به له طالبانو سره د سولې نه وروسته تر 10 کلونو د افغانستان لپاره ډیره زیاته مرسته اعلانوي، تقریبا 10 بلیونه ډالر پکې غلط سوی نه یم، که دومره شاوخوا کې تقریبا پیسې دوی اعلان کړي وي د 10 کلونو لپاره چې هغه پوسټ پیس یا ریکنسیلیشن دغه پروسس و چې دې پروسې نه وروسته دوی غوښتل که چیرې دا سوله کامیابه سي نو د 10 کلونو لپاره به د افغانستان مصارف دوی ورکوي. په لحاظه اوسني حاکمان که وتوانیږي یعنې طالبان که وتوانیږي د اروپا سره له همدغه ټیټو اړیکو یا د ټیټې کچې له اړیکو څخه اعظمي ګټه واخلي او دا اړیکې استا پورته بوځي، اعتبار پیدا کی، اعتماد پیدا کی، او دا د اروپا تقریبا یوه اشاره ورته رسولې ده. اشاره یې همدغه ده، دوی ته یې ویلي دي چې تاسې دا د نجونو زده کړې او کار دا مه سیاسي کوئ. معنا یې دا ده چې که چیرې تاسې دا کار وکړئ چې نجونې مکتبونو ته لاړې سي، پوهنتونونو ته لاړې سي، کار وکړي او هغوی هم وکولی سي چې د افغانستان په پرمختګ کې خپل رول ولوبوي، په دې سره زیات امکان دی ولري چې اروپایي هیوادونه
ورځ تر بلې دوی په رسمیت وپېژني خو دا دوی ته یوه اشاره ده که چیرې دوی له دوی څخه اعظمي ګټه واخلي او د نجونو د مکتبونو په اړه هر څومره ژر چې کېږي دوی پرېکړه وکړي چې پیل یې کړي نو زه فکر کوم دا به دوی ته ګټه ولري او تاوان ورته نه لري. خو دا یې ژمنه کړې چې د افغانستان په داخلي چارو کې به مداخله نه کوي. ګورئ روسانو عینا همدغه سیاست چې دوی اوس په خولې باندې وایي دا سیاست عملي که مثلا د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله ونه کړه ستونزې حل سوله افغانستان سره. فکر کوئ دوی باید څه وکړي حداقل اروپایي ټولنه؟ ګورئ که چیرې موږ تاسې فکر کوو چې دا نور هیوادونه په افغانستان کې یا د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله نه لري دا خپله یو ناسم پوهاوی ده. هر هیواد حتی افغانستان دا حق لري چې د نورو هیوادونو په داخلي چارو کې په استخباراتي چارو کې او په سیاسي چارو کې حتی په ډیپلوماسي کې یو له بل سره باید یو ډول مداخله ولري خو هغه سالمه مداخله ده یعنی مداخلي شتون لري. همدا اوس چې مثلا د روسیې سفارت په افغانستان کې شتون لري دا خپله په دې معنا ده چې دوی د افغانستان داخلي چارو کې یو ډول لاسوهنه کولی سي یا یې کوي او یا لاسرسی ورته لري. نو هر هغه هیواد چې له تا سره راشه درشه لري هغه حتما ستا په داخلي چارو کې تر یوې اندازې پورې یا سالمه او یا ناسالمه مداخله هم لري. نو موږ دا نسو ویلی چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې مداخله نه لري. نه دا اوس تاسې وګورئ هغه افغانان چې هغه په اروپا کې اوسیږي یا په غربي هیوادونو کې اوسیږي او د اروپایي اتحادیې په دغه هیوادونو کې یا اړوند هیوادونو کې دوی د افغانستان په اړه مجلسونه کوي اروپایي اتحادیه ورته فنډ ورکوي پیسې ورته ورکوي. تاسې فکر نه کوئ چې دا د افغانستان په داخلي چارو کې یو ډول مداخله ده؟ البته چې مداخله ده. نو په لحاظه دوی به دا وایي چې په لویه کچه موږ د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله نه کوو ولې په غیر رسمي ډول اشاره ورسولې ده چې تاسې د نجونو مکتبونه خلاص کړئ ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړئ پرېږدئ چې هغه پوهنتون ووایي ښوونځی ووایي کار وکړي او خپل هیواد ته یې ګټه ورسیږي کورنۍ ته یې ګټه ورسیږي. ځکه الله تعالی موږ تاسو ته وایي چې قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. الله تعالی راته وایي چې ووایي تاسې چې آیا هغه کسان چې پوهیږي برابر دي له هغه کسانو سره چې نه پوهیږي؟ طبیعي خبره ده چې نه دي برابر. ځینې انسانان بیا دا آیات داسې تفسیروي چې گویا دا خو یوازې هغه شعور ته اشاره شوې ده. شعور جلا شی ده علم حاصلول جلا شی ده په هره برخه کې مسلکي علم حاصلول دا بیا جلا شی ده. نو دلته زه فکر کوم چې که طالبان غواړي زیرکانه مخکې لاړ سي د اروپایي اتحادیې سره له همدغه اړیکو څخه سالمه ګټه اخیستلی سي دا مفته مشوره ده وړیا مشوره ده چې زه ورته ورکوم. که چیرې دوی غواړي چې په رسمیت وپېژندلی سي نړۍ ورسره مخ ته لاړه سي او که چیرې نه غواړي نو بس د نجونو مکتبونه دې همداسې بند وساتي کارونه دې ورته نه ورکوي بیا د نړۍ نه دا تقاضا نه لري چې موږ په رسمیت وپېژنئ. بله همدرد صاحب که څه هم په ټیټه کچه خبرې پیلېږي له اروپایي ټولنې سره ولې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره لرله دا ډېرې مهمې دي دا خبرې. فکر کوئ څنګه کېدلی سي دغه خبرې دوامداره سي؟ څنګه کېدلی سي اروپایي ټولنه له اسلامي امارت سره یو اساسي خبرو اترو ته ننوځي او هغه کومې ستونزې چې سته اوس د اروپایي ټولنې او د اسلامي امارت ترمنځ دا د خبرو له لارې نه حل کړي؟ په دې کې هیڅ شک نشته دا د دوی کوم پلاوی یا هیئت چې اروپا ته روان ده برسلز ته ځي یا بروکسل ته ځي دوی کولی سي له همدغې ناستې څخه اعظمي ګټه واخلي اروپا ته ووایي چې تاسې له موږ څخه څه غواړئ په کومو شرایطو باندې موږ په رسمیت پیژنئ یا موږ ته لاره هواروئ چې په رسمیت وپېژندلی سو موږ ته هغه شاخصونه مشخص کړئ یا هغه کړنې چې هغه باید موږ ترسره کړو یا 2 3 4 5 10 دا 10 دانې کړنې موږ ته مشخص کړئ چې موږ دا کولی سو که یې نسو کولی. آیا دا د افغانستان د ګټو په چوکاټ کې برابریږي له اسلام سره په ټکر کې دي که نه دي؟ دا کړنې موږ کولی سو که یې نسو کولی یا دا شرایط پوره کولی سو که یې نسو؟ بل دوی د خپل شرایط ورته ووایي د افغانستان وضعیت دې ورته تشریح کړي د نجونو د ښځو د مکتبونو د پرانیستلو په اړه دې مواده ورته ورکړي دا خپله دې ته زمینه برابروي. دا اوسنۍ ناسته تر ډېره پورې د دې لپاره جوړه سوې ده د افغانانو د ډیپورټ کولو په خاطر ده ولې که بله ناسته دوی غواړي له همدغې ناستې څخه دوی باید ګټه واخلي اروپایي اتحادیې ته ځینې وعدې ورکړي له هغوی سره یې که واده وکړه ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې په دغه موضوعاتو باندې بیا غواړو له تاسو سره وګورو اروپایي اتحادیه دوی ته زمینه برابروي بیا یې ورغواړي له دغه ناستو څخه چې په سیستماتیک ډول دا مخ ته لاړې سي دوی کولی سي چې اعظمي ګټه واخلي بالاخره رسمیت پېژندنې ته ورسیږي. کور مدان صاحب په خپرونه کې مرا سره ګډون وکړه همدرد صاحب. نه